آیا هغه افغان ځواکونه یا هغه افغان سیاسیون یا هغه افغان ډاکټران معلمان یا په نورو دفترونو کې چې کارونه کول دوی چې کله بهر هیوادونو ته لاړ شي دوی کولی شي چې په خپلو مسلکونو کې خپلې دندې بیرته ترلاسه کړي. د ډیرو لپاره به دا پښتنه په افغانستان کې اوس د هو په کلمه باندې جواب څه فکر به وکړي چې په نور نړۍ کې هم دغه سیستم ده لکه کوم چې افغانستان کې و په همدغه سیستم به موږ مخکې لاړ شو. دوی کې یوازې شاید 2 سلنه یا 3 سلنه وګړي وتوانیږي چې دغه خپلې دندې بیرته لاسته راوړي، خو نور یو هم نشي توانېدلی. که په انګلند او امریکا او استرالیا کې چیرته میشت شي خو قسمت به یې ښیي کله مخکې نه انګلیسي چیرته زده کړي اوسي نو قسمت به ورسره یاري وکړي او هغوی به بعضې خپلې دندې تر یو حده پورې لاسته راوړي خو تر ډیره نه. ولې په دغه نورو اروپایي هیوادونو کې دغه ژبې هر څه نوي دي. کله چې د یو هیواد دغه ژبه تر دې حده پورې زده کوې چې ته په هغه هیواد کې یا په ښوونځي کې درس ورکړلی شي یا په طب کې دومره پرمختګ وکولی شي یا په سیاست کې دومره پرمختګ وکولی شي یا په ژورنالیزم کې دومره پرمختګ وکولی شي، دا نو بیا کلونه وخت نیسي، له 1 نه تر 10 کاله خوشا پورې وخت شاید له تاسو نه ونیسي. خو په دغه مابین کې چې تاسو کله په دغه هیواد کې اوسیږئ د دې هیواد قوانین دي چې تاسو ته سوسیال پیسې درکړي. کله چې سوسیال پیسې درکوي نو سوسیال تاسو ته خطونه هم لیږي چې کار ته لاړ شئ. نو تاسې مجبور استئ چې کار ته لاړ شئ خو په خپل مسلک کې مو ژبه تر دې حده زده نه ده چې کار پرې وکولی شئ. نو تاسو به چیرته پیتزا کې کار کوئ، چیرته برګر کې کار کوئ، چیرته پاکوالي کې کار کوئ، داسې یو عجیب غریب کارونه به کوئ چې په هیواد کې مو بیخي کړي ونه اوسي او هیواد کې مو د دې فکر هم کړی ونه اوسي. له یوې بلې نه زه هم خبر سوم چې د راتلونکي وخت کې انګلند غواړي چې افغان کمنډویي ځواکونه خپل هیواد کې جلب کړي. هغه ځواکونه چې په افغانستان کې کمنډو ټریننګ یې اخیستی و، کمنډو ځواکونه و، انګلند خپل هیواد ته بیي او هلته په خپل پوځ کې ځای په ځای کوي. نو دا د طالبانو لپاره تر ټولو بد خبر ده او مردار خبر ده او د افغانستان لپاره بد خبر ده چې زموږ او تاسو ملي اردو چې خطرناک تریننګونه یې کړي وو، سخت تریننګونه یې کړي وو، په شپو سختو ځایونو کې عملیاتونه کولی شول، هغه اوس دوی داسې یو مفت باندې خلکو ته ورکوي، په دومره په اسانه خلکو ته ورکوي. د افغانستان پیسو باندې لاړل، نړۍ کې پوهنتونونه ویلې، نړۍ کې درسونه ویلې، افغانستان قرضداره څه په دغو باندې هغوی لاړل د کمنډو د ملي اردو د دې شیانو درسونه یې ویلي، نن په دومره اسانه باندې یو بل هیواد یې واخلي خپل لیکو کې ځای په ځای کړي، هغه هماغه چوکۍ ورته نه ورکوي چې دی په خاص یا همغه ټیټو رتبو کې ساتي چیرته جګړې هلته به لیږي. خو بیا هم له افغانستان نه ورته ښه ده، سر یې په امن ده، بچیانو تعلیم به یې په امن وي، ښې صحیح پیسې ورته ورکوي. ولې خپل هیواد کې که ته چیرته ملي اردو کې ووسې نو دا د یو غرور ده، دا یوازې پیسې نه دي، دا یو غرور ده چې د خپل هیواد نه په میړانه ساتنه کوي. په هغه جنګ کې که ته مړ هم سي مړ نه یعنی ځان درته مړ نه ښکاري، ځان درته داسې یو سپېڅلی شهید ښکاري، ځان درته داسې یو پیاوړی انسان ښکاري چې یاره ما د خپل هیواد لپاره ځان قربان کړ. یا دغه ملګري وایي چې یاره د خپل هیواد لپاره ځان قربان کړ، موږ هم باید دغه کار وکړو. نو دغه خبره ډیره بده خبره ده چې زموږ او ستاسو کمنډو بل هیواد کې دندې واخلي، هغه هم شاید په ټیټو برخو کې، خو په هر صورت یو نیم به په ډېرو جګو رتبو کې هم واخلي، داسې نه چې ټول په ټیټو برخو کې واخلي. خو ولې د خپل هیواد لپاره چې وکړي، خپل بیرغ چې په وګوي، خپل بیرغ چې لاس کې جګ ودروي، دا ځان ته غرور ده. او د بل بیرغ چې جګ ودروي، د بل بیرغ یې په وګوي، هغه غرور بیا دومره نه، هغه یوازې وظیفه خلک هر ځای کې کوي، خو غرور بېله موضوع ده. نو له دغو ټولو نه مې هیله ده، دغه خلکو نه مې هیله ده چې له خپل هیواد نه مه وځئ، دندې م لرلې، راتلونکي څه مودې کې به بیرته شاید دغه دندې ترلاسه کوي. طالبان دغه حکومت چې په کوم سیستم چلی، په دې سیستم حکومت نه چلیږي، حکومتداري په دې سیستم نه کیږي، نظام په دې سیستم نه چلیږي، پرمختګ نه کیږي، خلک له لږې سره مخ کیږي، اقتصادي بحران راځي او دغه بحران د دې لامل کیږي چې زر تر زره طالبان حکومت ړنګ سي. یا به طالبان دغه کمنډو، ملي اردو، افغان ځواکونه، افغان سیاسیون، هغه چې کرپشن نه وکړی، غلا یې نه وکړي، په درغلیو کې لاس نه و، په بله مرداري کې لاس نه و، هغوی به بیرته په پاک نظام سره په پاک سیستم کې منظم جوړ سي او راسئ کینئ ورسره. هغه چې خرابو کارونو کې لاس و، د مال حکومت دغه طالبانو نه مې هیله ده چې زندان ته یې واچوئ. هغه د نه سړي اولاد ده چې افغانستان په دومره سختو حالاتو کې دوی بیا هم په کرپشن کو، دوی بیا هم پکې غلاوې کولې، لوټماري کوله، عسکر یې وهل، پولیس یې وهل، خپل زور، ظلم، جبر، هر څه یې کول، د غریب مال یې خوړه، د یتیم مال یې خوړه، د کونډې مال یې خوړه، دغسې خلک زندان ته واچول، څه چې په دار یې وځړوئ. دغه د مال طالبان نه هیله ده. خو
دغه نور عام خلک چې په کومو دندو باندې و مه وځئ له خپلو هیوادونو نه. په نورو هیوادونو کې دغه دندې نشئ ترلاسه کولی، دغه پرمختګ نشئ ترلاسه کولی. خپل هیواد کې دغه پرمختګ یو غیرت ده، یو ابرو ده، یو عزت ده. په بل هیواد کې یوازې وظیفه ده. دغه غرور او دغه ویاړ له لاسه مه ورکوئ. نو هیله ده سر به مو هم بد سي. مرګ باندې موږ او تاسو عقیده لرو چې د خدای په لاس کې د خدای پوهېږي او کار یې، خو له خپل هیواد نه مه وځئ. مننه ملګرو دوستانو چې تر اخره مو ویډیو له موږ سره وکتله. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. هیله ده لاراوی یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګري دوستان هم ترې خبر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان ستاسو سنګروال.